رو دا څه خبره ده که نه د شاتو سوزکۍ تاسو وینئ دا مې تیار له واغېستو مزان له پکې مزدوري کوه او بس ګراني د تاسو ټول ته پته ده مزان له پکې ټایم تېروه خپله غریبي کوه تیزې مه چلوه او پورویل سوزکۍ دی د 350 انچ نه دی ها مال نیم دا سوزکۍ واغېستو او دی به زه نن کار له بوځم سواړی ته او هلته به دا چل کوم که نه چې دې کې به کار مار کوو او دا شاته نه دی ګورې دا نیم دی دا زما نه دی دې کې به زه اوس ځان له مزدوري کوم سورلی مله چابو کې د ضرورت یې زما سره رابطه وکړئ کته مې نمبر راشي اوس السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه نو په یو نوې ورځ په یو نوي بلاګ کې په یو نوي جذبې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم ښه جي نو راځئ چې نن بلاګ شروع کړو بهی نن زه ډېر زیات ته وخته پاڅېدلی یم تقریبا 8 بجې دي او د وخته ولې پاڅېدلی یم نو دا خبر درته کوم ورګه ښه نو تاسو ته مه ووي که نه زه نن ولې د وخته پاڅېدلی یم دا هم زمونږ ګاډی دی سوزکۍ دی تاسو به اکثر زما سره په ویډیو کې شاته بیکګراونډ کښېنئ زموږ په حجره کې ولاړي نو دا دې کې لږ ټک پک کارونه دي اوس دا ډرور راغی دی وایي که نه چې زه بیا نه یم او راځه چې دا ډومبې مصري ته وښایو چې دین دا کار مار وباسي ښه نو مصري ته هم ګاډی ودرو او اوس پکې هغه خپل کار سټارټ کړی دی او زه ورته ناست یم موږ ورته ناست یو ملګری دی او زه یم موږ ورته ناست یو دا ملګری چې دی که نه دی اوس ملي شاته مسافری له دی هم دا خپل کارونه مارونه زر زر خلاصوي که نه دا یو څو خلک کور تېري دلته ماله په ګاډو پسې ګرځي زه ستا نه خلاص نه شوم ستا نه هلکه ځانه په راغلی وم هلکه چې ته ګاډی چلایې ګاډی وباسې راوباسې کار پکې ته کوې روزګار پکې ته کوې نو په کار دا نه دی دې ټیک کړي ما ته یې څه لیکې دی زموږ ګاډی چې دی که نه هله ولاړ دی داسې بټیونه دې ګر کړي وي ګاډی مصري ته ولاړ دی موږ رالو بازار ته دلته اوس دی بل بازار ته رالو زما خو ټول اول چپلې نشته ځان له چپلې اخلم او بیا به نور ګپ شپ لګو بهی دې دوکان ته رالم دنه ما دا بوټان هم اغوستي وي اوس پر چپلې راکوي ملګري بوټان دې راله ښکلي نه راکړي چپلې راله ښکلې راکړه زما را خو جبر دوکان کې نه پیدا کېږي ګودام ته اوس رالو اوس پر دې دلته ګوري ښه بهی داسې خبره ده که نه چې دا ماشوم را سره دلته میلو شو سواړی بازار کې او دی وایي چې زه د رمیز پین یم ستا نه څه نوم دی عدنان ته کوم ځای بونیر کې کوم ځای ښه دی له ډګرو نو زما سره ځې بوتې زما رمیز له سره به شپو کې هلته پاتې کېږي رمیز سره به یې صحیح ده اوشان خبرې وکړې بیا صحیح ده تا نن سره بوځم ها رمیز ده یاره دی خپل ګاډی هم ورکوي رمیز له اوس دا ګاډی ورکوي دا ګاډی هم راکوي بوځم چې زود باړه بس خېجه حاجي نو بازار نه واپس شو او اوس روان یو واپس ګاډي خوا ته تپوس کوو چې کار شوی دی که نه ښه نو کار مار ګاډي کې ختم شو او اوس په مونږ واپس روانګي کوو کور ته استادو ډېره زیاته مهرباني یاره او تا را ډېر ښه کار وکړو ګاډي ماشي کو ښه ښکلی دی بس چې زموږ پټي ته ځي که نه بس بیا زه منم او لاړو ښه هلکه استاد ورې ګاډي ته زه کښېنم زه چې کوم استاد شاګردان مې پکې رانه اوس انشاءالله چې بلې پیل راځم دا ګاډي له بیا سټ اټکای که نه بیا بله پکې شاګردان راغلم ښه جي نو واپس کور ته روان یو تقریبا 3 بجې شوې اوس
اوسه پورې راهون په بازار کې سره غارمه دي یو بله مې ګرمي کېږي او بل پر ډېر زیات تږی شوی یم نو الله پاک چې اوس زر ماښام کې یاره داسې خبره ده که نه چې کور ته راغلی یم اوس څه کم 4 بجې چې کور ته راورسېدم او دومره زیات تږی یم که نه چې وویلی درته نشم ډېر زیات تږی یم او اوس دا کار وشو نعیم بھائی راغی او مشاهد خان راغی ورسره او خارون خان ورسره راغی اوس زمونږ ځای ته رالو نو دلته ګپ شپ لګو دي وایي زمونږ سره ګپ شپ وکړو زما له خولې نه خبرې نه راوځي نو خبرې اترې به کوو ګپ شپ به لګو دوی سره ستاسو سره به هم لګو چېرته ځای ما زمونږ سره به یې ها بھائی اوس داسې چل دی که نه چې نعیم بھائی وایي چې چکې گیم کوو نو ما ورته ومې چې راځئ چکې یو گیم به وکړو وایي چې پرون مې نه کرکټ میچ ګټلی نن د نه چکې دا هم ګټم نو ما ورته ویم خو سوال نه پیدا کېږي چې ته زما د چکې گیم وګټې اوس ګورو راځئ 4-2 جګه راوخېدله ها په 2 جګو باید داسې خبره ده که نه زما چکې ته بلکل موډ نه و ځکه زما ژبه راوتې نو سم زیات تږی شوی یم خو دوی وی چکه کوو جو مې سره کړو لکه مطلب بې موډه وم جو خامخا مې بایلو چا موډ نه چکې ته به څه وګټې یاره لکه نو دا سروس سټیشن دی چې تاسو دلته ګاډی لمبوئ څومره بجلي خرچه کېږي ښارونه نو څه ووایو خو مړه دا نعیم دی نو لکه مرګوري یو ګاډی دی اتیا تنه پې لګیا یې زر زر یې کوو که نه دې مرګري ډېر ښکلی پاک وي مرګري سرویس ته لې وباسم بس په ما باندې ستا سرویس ټاک شو ها سرویس ته لې وباسم صحیح ده که نه ها هسې بھائی د روجې ته وګوره او د درې غلا ته وګوره لکه دا خوبانۍ ټوله خلاصه کړه دا مالک دا د مالکان دي دا خو لا شنې دي یاره ته دا ولې دا خو لا شنې خټه دي یاره خوراک نه دي پورې شاوي ما خپله شنه برخه وکړله بھائی زمونږ ماشاءالله له خیره سره ښکلې خوبانۍ شوي دي لکه دې پلنا او کورچا خوبانۍ خوښي که نه کورچا خوبانۍ خوښي که نه بازار کې بیا والی ها نو ځان له بازار کې والی بھائی اوس مونږ منزل روان شو هغې برې جومات ته به ځو دا دوه لکان چې دي که نه دا زما پینس دي زما پینس دی که نه لکه دوی ما ته هره ورځ مونږ په ویډیو کې راوله مونږ په ویډیو کې راوله نن مې په ویډیو کې راوستو ها ما پکې هم راولې ته پکې را بھائی مانځه نه واپس شو واپس حجرې ته روان یو نو روژه ماتې ته لا ډېر زیات ټیم دی وختي راسې زه لګیا یم یاره تږی شوی یم ډېر زیات نو ما مازدیګر مانځه نه پس بل شاټ ځکه وانغستو چې زه بیا ډېر زیات خراب وم لکه مطلب روژه ماتې پورې ډېر زیات ګډوډ وم که نه تږی شوی وم او بلکل د شاټ اخیستلو نه وم لکه نو بیا مې روژه ماتې نه واپس والم نو روژه ماتې کې مې دومره زیاتې اوبه وڅښلې که نه چې بیا بېخي د پاسېدو کېناستو نه وم نو ما وی زه تر راونه وروستو به شاټ والو نو تر راونه وروستو چې رالم نو بجلي نه وه چې بجلي نه وه نو تقریبا بجلي راله په 11 بجې باندې او 11 بجې باندې بیا څه ونه ما به څه شاټ اخیستو ملګري هم ټول تلي وو ځکه چې لډو ګیم هوکړو هغوی لاړو او زه یوازې پاتې شوم ښه نو زمونږ نننی ولاګ بس دومره امید دی چې ستاسو به خوښ شوی وي ما له اوس راکړئ اجازت او د سباني ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان